سلامونه جوړ په خیر. هیله لرم د صحت او عافیت جامې پر تن وي او وخت مو تر دا مهاله په خیره پیل کړی وي. دا چې زموږ او ستاسو لومړنی کلاس دی پر آی سی ټي سټراټیجي باندې. که چیرې په مارکیټ کې د ډېر وخت تېر کړی، البته کار دې پکښې کړی، نو غواړې په هغه کې نوره پی ایچ ډي وکړې، نو آی سی ټي ستا دپاره تر ټولو ښه انتخاب دی. ځکه په آی سی ټي سټراټیجي کې نه انډیکیټرونه شته، نه کینډلونه شته. دلته یوازې او یوازې کار چې هغه د مارکیټ د هغه د منطقو څخه رامنځته کېږي. یعنې دلته په دې سټراټیجي کې تاته هغه څه وړاندې کېږي چې مارکیټ په کوم لور باندې په څه ډول سره حرکت کوي. نو په پیل کې د دې سټراټیجي معرفت درته کوم، د هغه څخه وروسته بیا په زموږ سره په یاد کلاس کې چې کوم موارد شامل دي هغه درته معرفي کوم، د هغه څخه به وروسته بیا مخصوص شو. نو یاد سټراټیجي چې ده د مایکل د لوري څخه رامنځته شوې ده، چې په دې کې تاسو د مارکیټ هر اړخیزه معلومات درته نشریږي. او د هغه څخه وروسته بیا مکمل نوم یې د آی سی ټي ده، انر سیکلر ټریډر. او زموږ سره چې په یاد کلاس کې کوم موارد موجود دي، په پیل کې زموږ چې کله غږیږو د پر ټایم باندې، یعنې کله چې تاسو په نورو ستراتیژیانو کې کار کوئ، البته په اس ام سی کې یا په پرایس اکشن کې یا په نورو ستراتیژیانو کې، پر هغه باندې تاسو یعنې څلورو ساعتو مارکیټ ته ناست واست چې هر وخت درته سټپ برابر شي، بیا تاسو کولی شئ چې انټري مه کول. خو یا په یاد سټراټیجي کې، یعنې په آی سی ټي کې، دلته به موږ او تاسو یوازې د ټایم د لوري، یعنې په دې سټراټیجي کې تر ټولو مهمترینه چې د اول ټایم دی، بیا چارټ دی. نو وخت ډېر پکښې مهم دی. نو په دې سټراټیجي کې لومړنی کلاس به زموږ دی پر ټایم باندې، یعنې پر وخت باندې موږ تاسو په کوم ټایم کې څه وخت مارکیټ ته کښېنو، سټپ راته برابرېږي موږ انټري ورسره کوو، که چېرې نه راته برابرېږي بیا انټري نه ورسره کوو. او دوم کلاس به د هغه څخه وروسته پر پاور اف 3 باندې، بیا د مارکیټ پر روند باندې، چې د یاد ستراتیژي روند البته د نورو ستراتیژیانو څخه مختلف دی. د هغه څخه وروسته بیا پر اورډر بلاک باندې، او د هغه څخه وروسته بیا پر ریفیوجیانو مختلف ریفیوجیانو پر مختلف اورډر بلاکونو باندې، او د هغه څخه وروسته بیا ماډلونه، یعنې په یاد ستراتیژي کې ماډلونه شته، مختلف ماډلونه پکښې شته. نو بیا پر ماډلونو باندې کلاس دی، او د هغه څخه وروسته بیا د کینډل پر باډي او د کینډل پر ویک باندې، او داسې ځه نور پسې. نو یاده ستراتیژي شته، ډېرې پرمختللې ستراتیژي ده، نو ډېر معلومات پکښې شته. انشاءالله د کلاس د شروع سره بیا تر کلاس تر پایه پورې تاسو موږ مختلف معلومات درته وړاندې کوو د دې ستراتیژیانو. ګورې په دې ستراتیژي کې تر ټولو مهمترینه چې دی هغه ټایم دی، وخت دی. یعنې ته به د ټایم او د وخت مطابق ته څه شي کوې، ټریډ به کوې. مثال په ډول ته چې په نورو ستراتیژیانو کې به کله مارکیټ ته به ته 4 ساعت ورته ناست وې، کله چې تا ته انټري درکول ته به د مارکیټ سره انټر کېدلې. خو په دې ستراتیژي کې به ته داسې نه کوې. دلته به ته وخت په تمه کېږي، البته په ورځ کې به ته خپل ځان ته وخت ټاکې چې په دغه وخت باندې هغه بیا ستراتیژي درته ټاکي چې په دغه وخت باندې ته به خپل د ژوند د روټینګ سره دا وخت انلاین کوې چې په دغه وخت باندې ته مارکیټ ته راځې، بیا به انټري کوې. که چیرې سټپ یا ماډل درته برابرېدی انټري به کوې، که نو ځې خپل ژوند نور کارونه به مخ ته وړې. نو راځو د یادې ستراتیژي د نن ورځې درس به زموږ دی پر ټایم باندې، پر وخت باندې، چې په دې ستراتیژي کې تر ټولو مهمترینه چې دی هغه وخت دی. نو تاسو به دغه ته راسئ، انډیکیټر ځای ته. دلته به سرچ کوئ آی سی ټي. ګوره بس دغه په دغه اول سر کې چې درته راوړي، ګوره آی سی ټي سیشن کیلزون بوکسز ډیویډ، دغه به در سره مار کوي. دا چې مو کله بیرته دغه څخه وروسته بیا کله فعاله کوي، بیا به نو البته ته ما ریموف کړی دي، نو په دې خاطر فکر کوم نه راغلی. دا یم سیټینګ دی. تاسو کولی شئ چې د کیلزون دغه انډیکیټر د سیټینګ داسې برابر کړئ. فکر کوم دا هم داسې برابر دی، خو که چیرې تغیرات پکښې بیا کولی شئ چې دا په دغه ډول سره جوړ کړئ. او د هغه څخه وروسته بیا زموږ د ورځې د شروع سره سم کله چې ورځ سټارټ کېږي او بیا چې کله ورځ بندېږي، په اول سر کې زموږ سره د سی بي ډي آر سیشن شروع کېږي. د سی بي ډي آر سیشن د شپې پر 11 بجو شروع کېږي، البته د شپې پر 11:30 بجو، چې د یو ټي سي ماینس پاپ د 14 بجو سره برابر دی.
بیا نو راځه د سهار تر 5 بجو پورې پیل وي. البته 5 بجې 25 بالا پورې چې د UTC ماینس 5 پر ټایم دی د 19 بجې 15 دقیقو پورې پیل وي. تاسو به راسئ دغه به دلته فعاله کړئ، دغه به ګوره دا به داسې برابر کړي. البته ستاسو په انډیکیټرونو کې به دا ول سره همداسې که چېرې نه بیا به پر دغه نیویارک UTC ماینس 5 باندې برابر کړي. صحیح ده. او د هغه څخه وروسته بیا زموږ سره سیشنونه دي چې د ورځې په جریان کې زموږ سره مختلف سیشنونه دي. صحیح ده. اول سیشن چې کله زموږ سره شروع کېږي هغه د CBDR سیشن دی، او د هغه څخه وروسته بیا زموږ سره شروع کېږي د آسیا سیشن. د آسیا سیشن د افغانستان پر وخت باندې د شپې پر 5:30 بجې باندې شروع کېږي، توبه د سهار پر 5:30 بجې شروع کېږي، بیا نو د سهار پر 9:30 بجو تر 9:30 بجو پورې. او د هغه څخه وروسته بیا د لندن سیشن شروع کېږي چې د ورځې پر 11:30 بجو شروع کېږي، بیا د غرمې تر 2 بجو پورې چې د UTC ماینس 5 پر ټایم باندې 4 بجې 45 دقیقو باندې بیا پای ته رسېږي. او دغه رقم د نیویارک سیشن شروع کېږي، دا نو د افغانستان پر وخت باندې پر 4:30 بجې باندې شروع کېږي، او البته پر 4:30 بجې، او بیا نو د ماخوستن پر 1:30 بجې فکر کوم پای ته رسېږي. او د هغه څخه وروسته بیا د لندن کلوز سیشن شروع کېږي. وبخښئ د نیویارک سیشن چې دی هغه د شپې پر فکر کوم پر 5:30 بجې باندې دغه پر 2 بجې باندې پای ته رسېږي. او د نیویارک چې دی هغه بیا د لندن کلوز سیشن دغه څخه وروسته شروع کېږي چې دا بیا د ماخوستن پر 1:30 بجې شروع کېږي، بیا نو چې پر 2 بجې پای ته رسېږي. فکر کوم 8:30 بجې دي که 9 بجې دي، خو دغه وختونه دلته لیکلي دي، وختونه ټول دلته در سره لیکلي دي. تاسو کولی شئ دغه ځای څخه هېر چې د ځان سره مار کړئ. اوس نو د دې مطلبه معنا څه ده چې دا اوس ما تاسو وویل؟ د دې مطلبه معنا دا ده، ګوره زموږ سره چې دي زموږ سره دغه د ورځې په جریان کې زموږ سره اول سیشن، دوم سیشن، دریم سیشن، څلورم سیشن، پنځم سیشن چې دغه CBDR چې دی دا د بارونو د نن ورځې د سبا ورځې مثلا په دا ماخوستن کې راځي، دا حسابل کېږي. یعنې کله چې زموږ سره ورځ سټارټ شي، موږ چې کله انټري کوو موږ به یوازې په دغه کیلوزونونو کې انټري کوو. صحیح ده. داسې به نه کوو چې هر وخت بس مارکیټ ته رالو ورته کښېناستلو بالا به نه بس انټري نه پرې کوو، نه. کله چې زموږ سره ټایم انلاین وخت و په هغه وخت کې به موږ څه شي کوو، مارکیټ ته به انټر کېږو، بیا به انټري کوو چې هغه د آسیا سیشن دی او د لندن سیشن دی، د نیویارک سیشن دی. ته بیا کولی شې چې خپل د ورځې روټینګ د دغو سیشنونو سره برابر کړې، بیا ته کولی شې چې مثلا پر دغه وخت باندې مارکیټ ته کښېنې. اوس که چیرې مثلا ته راشې مارکیټ ته کښېنستلې، تا ته په دغه مابینځ کې به موږ څه شي نه کوو، موږ تاسو به انټري نه پکښې کوو، ځکه په دغه درمینځ کې یا خصوصا په دغه درمینځ کې په دغه خالیګاو کې په دې ځای کې اکثره وخت ډېری وخت فیک حرکتونه کېږي. یعنې داسې حرکتونه رامنځته کېږي چې د مارکیټ د خوا څخه موږ څه کېږو، دوکه کېږو. نو په دې درمینځ کې موږ ته نه دی پکار چې مارکیټ ته داخل شو، یوازې موږ ته پکار دی چې په دغه کیلزونونو کې موږ دننه انټري نه وکړو، او کوم ماډلونه چې یا کوم سیټ اپ چې موږ ته برابرېږي بیا موږ ته انټري پکښې کوو. نو دا شوله د نن ورځې د کلاس اړوند موارد چې په یاد کلاس کې پر ټایم باندې موږ وغږېدلو. انشاءالله په راتلونکي درس کې به بیا موږ تاسو وبخښئ په راتلونکي درس کې بیا موږ تاسو پر فاور اف 3 باندې وغږېږو، او د هغه څخه وروسته بیا د مارکیټ پر روان باندې وغږېږو. نو یا د ستراتیژي البته دا د نه د انډیکیټرونو کینډلونو د دې د منطقې څخه حرکت نه کوي، د یوازینی فوکس دی هغه د مارکیټ پر روان باندې، د مارکیټ اړخیزه مسایل چې کوم سمارټ مني یا کوم بانکونه چې څه فالو کوي پر هغه باندې یا د ستراتیژي کې حرکت کوي. نو تر بیا ښه وخت.